دا ته څه کوې؟ ته سکول ته نه تلې؟ دا بلوریانې کې دلته ما سره پارمبې نه وه. نو ته په دې 5 کالو کې الف بی زده نه که؟ الف بی نه، ستا شناختي کارت او د مور شناختي کارت. نه مخکې خو موږ نه چا د فارم بی تپوس کړی نه رانه چا د شناختي کارډونو تپوسونه کړي. دا اوس ولې؟ خو اوس غواړي اوس چې چا سره فارم بی او د مور پلار شناختي کارت نه وي نو هغوی ته به سکول کې داخله نه میلاویږي. تا ولې تر اوسه پورې شناختي کارت نه دی جوړ کړی؟ ما سره ټایم نو او موږ څه خبرو چې د دې سر خوړلي به ضرورت پیښیږي. دې بې خو باسي اوس. خو اوس به زما څه کېږي؟ زما ټول ملګري خو دا دي ما نه شپږم ته شو هغوی به ما نه نورم مخکې شي. بچې څه غم دله کوم دله غم. او پاسئ بچې ځئ کورونو ته دا بلوریانې مه کوئ. ته ولې بلوریانې دې سره کې دومره دې شوق دې سبق سره ته اوس کینې او بلوریانې کې ځه چې زه کور ته شابه. نیانې کریم راغلي زه بچې شابه راځه. نه نو دې کې سمندر خان څه قصور دی چې هغه له سکول نه راوشړلو؟ ټوله غلطي هم زمونږ ده. اکثر د لویو د غلطۍ سزا وړو ته میلاویږي. که سکندري په وخت باندې دا کارت جوړ کړی وي شناختي کارت که نه نن بیدار وز نه لیده. کاش چې تا نونه د واده نه مخکې شناختي کارت جوړ کړی وي. تا د واده نه مخکې نونه شناختي کارت جوړ کړی شناختي کارت جوړه تپوس دې وکړه آیا به شناختي کارت جوړوم چې د خاوند نوم را سره ولګي. جوړی دې اوسه ستا کارت خو زه اوس هم جوړولی شم خو ما سره ستا د کارت نه د سکندر د شناختي کارت غم دی. خدای خبر چې دکې به عقل کله راځي. السلام علیکم سر کاکا او سر چاچی نه رښتیا خواښې چاچی. ولې قتل ستا په وجه نن ستا زوی سکول ته نه دی تللی؟ زما په وجه ولې؟ د فارمبي په وجه. ده سره فارمبي نه وه. دې سره فارمبي نه وه. تا سره فارمبي شته خپله؟ ځان سره اوس مونږ هم فارمبي جوړه کړه. شیخ دلخانه دا څه وی پلاره؟ بس چې څه مې وویل بس ومې ویلې که نه. دلخانه نوم دې ورله بدل کړو. فارمبي به ته دله جوړوي که دې به تاله جوړوي؟ دې جوړوي او که زه یې جوړوم خو چې بس جوړه شي. سړیه زه به یې جوړه کړم خو چې اوس جوړه شي. د دې فارمبي د وجې خو نن ستا زوی د سکول نه راووته او کیدی شي چې سبا ستا تره ستا په جایداد قبضه وکړي. هسې به قبضه کوي. هغه زما تره دی تره به زما په جایداد څنګه قبضه کوي؟ هغه زما برابره حصه ده. ځان پوه کوي. دا تاسو ولې نه پوه کوئ؟ نه تا سره څه ثبوت دی چې په هغه جایداد کې ستا حصه ده؟ تا سره خو خپل شناختي کارت هم نشته مړه. دا ته څه خبرې کوي؟ ټول کلي ته پته ده چې دا جایداد کم دی دا زما د پلار او د دې تره مې په شریکه دی. داسې خو ټول کلي ته پته ده چې سمندر خان ستا زوی دی خو سرکار ثبوت غواړي او تا سره دا ثبوت نشته چې دا ستا زوی دی ځکه چې د فارمبي نشته. ایمان درته یم زمونږ په وخت کې دا مسلې نه وي. دا سرخوړلې مسلې پکې اوس راووتې. بس ټیک ده زه به شناختي کارت ځان له جوړ کړم خو ته داسې کار وکړه چې په خپل کار باندې زما دا زوی په سکول کې داخل کړه. که داسې کېدی شوې که نه نو ما به وختي ستا زوی په سکول کې داخل کړی وی خو داسې نه شي کېدی. ده ته غوږ شه. ښه وایي که نه د خپل شناختي کارت سره سره د ښځې له هم شناختي کارت جوړ کړه چې دا هم قانوني طور باندې ستا ښځه شي. ګینې دا هم ستا ښځه نه ده. آفرین واواجي اوس یې خوند وکړو. دا زما ښځه نه ده. ولې زما ښځه نه ده؟ دا په بله لانجه لا واوړېدو. خدای دې بیخ د دې کارډ وباسي چې اوس مونږ د ښځې نه هم خلاصوي. بس ټیک ده زه ورځمه داسې ناظم سره خبره کومه. دا سرخوړلی خو والله عجیبه شی دی. دا به اوس خامخا جوړول غواړي. کنه تا نه والله چې خلاصېږو. د ښځې سره سره به د جایداد نه هم خلاصېږي ځکه چې دا دنیا ډېره لالچي ده. سبا به د تره ته لاسه چولي لانجه به دې راله کوي. دعا کوئ چې دوباره الیکشن کې بیا وګټم چې ستاسو دوباره بیا خدمت وکړم. خدای خبر چې د سیلاب د پیسې موږ ته میلاوېدې که نه دا خو ستاسو مهربانۍ سره موږ ته میلاو شوې دي. سلام علیکم ناظم صاحب. سلام علیکم. دا څه د پیسو د سیلاب خبرې روانې دي؟ سیلاب کې خو زما هم 2 میخې ورکې شوې وي او پته یې تر اوسه ونه لګېده. ما ته خو هغه پیسې میلاو نه شوې ناظم صاحب. دا ولې؟ وعلیکم السلام. چې د کمو خلکو نقصانونه شوي وو هغه خلکو درخواستونه ورکړي وو. نو ناظم صاحب زما دپاره به دې م یو درخواست لیکلی وی که نه؟
د یو ګمنامه بنده دپاره. آفرین ناظم صاحب، دا زه تا ته ګمنامه بنده ښکارم. زما نوم سکندر دی، سکندر، ګمنامه بنده نیم. ګمنامه بنده ولې نه؟ شناختی کارت شته؟ نه. ته یې پاکستانی، خو پاکستانی نم یې، ځکه چې ستا شناختی کارت نشته. واقعي ناظم صاحب چې شناختی کارت ډېر ضروری دی، نو دا شناختی کارت تاسو ماله جوړ کړئ که نه. ګوره زما دا د زوی د سکول نه بار کو، داخله ورته دا د اوس نه میلاویږي، دا راله جوړ کړئ جي که نه. جوړ به یې کم دله، خو زه خپل الیکشن کې مصروفه یم، په دې باندې 25 ورځې لګي. والله چې اوبه مې ګټئ چې دا شناختی کارت راله جوړ کړئ، اوټ به هم تاسو له در کوم که خیري. ستا ووټ خو به دویم الیکشن کې درج کېږي، خو فی الحال زما جلسو کې نارې وهه. ولې نه جي، ولې نه؟ زمونږ حل دی چې ووټ قدر هم نشته. ربړي کاکا ته م پیسې میلو شوې د سیلابونو. شناختی کارت را شته دی، سنبالې کړي د ځان سره. څوک میلاوې څه دي؟ څه دي خبرې؟ ناظم راته څه ویلې؟ ناظم دا خبره وکړه چې د الیکشن نه پس به دې کارت جوړېږي. او ټیک ده، خو موبایل نه میلاویږي. خدای خبر چې ایزي لوډ به دې کړی او که نه؟ ایزي لوډ مې کړی دی سړیه. نه زه تا نه یو تپوس کوم، ته چې دې موټر لګی چې الوګان په څو باندې سیر دي، کچالان په څو سیر دي، او دا باټینګړ هم په څو سیر دي، او ته کم خوا روان او ته کم خوا نه روان، او ته به کله راځې او ته به کله نه راځې، نو سر خوړلی دا ایزي لوډ به ختمېږي نه چې 14 ګنټې اخته او دا موبایل چېرته بند نه شي. وی ګوره که دا کیسه نه که نه نو بیټري به یې ختمې، چارج به یې ختمې. سړیه بیټري فول ده، خو چې نمبر میلاو کم یوه ښځه راسره په اردو کې خبرې کوي. اردو کې خبرې کوي؟ زمونږ په کلي کې خو څوک اردو نه وایي. واخله کوم نمبر دې میلاو کړی دی؟ الو. نه یاره ما خو میټرک نه دی کړی، میټرک خو سلیم کړی دی. میټرک उसने कीता सी सलीम ने कीता सी. راشدا ناروا صبر وی چې چا وی میټرک نه دی کړی کنه، دغه نمبر یې چې کوم دی وی بنديږي. دا اوس بس کومه، اوس بس د سلیم د میټرک هم تصدیق کومه. سلیم ښه دروغجن دی، دومره دروغجن دی که پلار دې دروغ ویلي دي چې ما وی میټرک کړی دی. دا زه ورپسې ورغلم. سلیمه څه چل دی؟ څه چغې دې جوړې کړي؟ څه چغې مې جوړې کړي دي سړیه. زه تا نه دا تپوس کوم چې تا میټرک کړی دی او که نه؟ او ولې؟ بس بیا به دې تصدیق نه کړی، نو ځکه خو هغه جینۍ ویل هسې دې پلار له دوکه ورکه، ورته دې ویل چې ما میټرک کړی دی او دیګونه یې در باندې پاخه کړ. والله ستا دا مازغه خراب دی. مازغه مې ولې خراب دی؟ بیا ستا دا نمبر ولې بند کو؟ دا میټرک تصدیق نه، هغه دا نمبر تصدیق غواړي، ځکه چې دا نمبر زما په نوم دی او ما یې تصدیق نه دی کړی. نو بیا راځه که نه چې دې نمبر تصدیق وکړو که نه، ځکه چې دا نمبر ستا د نامې دی که نه. نه 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 ترزویه، په دې رانه خفه نه شي، خپلې نامې ته یې واړوه. نمبر دې زما په نوم او استعمالی دی ته دې جرم نه خبرې، ما له کار ګورې، دا زه نشم کولی، خفه نه شي په دې. ښه نو بیا زما اکاونټ خو هم ستا په نامه دی که نه؟ اکاونټ زما دی او استعمالی ته، د دې به بیا څه کېږي؟ دا هم راته ووایه که نه. ګوره د ترزویه پیسې خو ستا ما سره امانت پرتې دي، چې کله دې پکاري ما ته ووایه، زه به یې در وباسم، خپلې پیسې دې واله. خو ګوره یو خبره درته کوم، د سیم په کاته کې دې بلکل نه. بس ټیک ده بس چې ته په سیم کې نه کړه، نو بس زه په خپله ځم، دې ځان له په خپله بس داسې دومره ګرانه خبره نه ده. ورځه دا نمبر د چا هغه پلار هم نشي کولاولی. څنګه چې دا نمبر بند شو، دغسې به د یو ورځ دا اکاونټ بندوم، خپله نامه کوم به یې څه به یاد ساتي. ها کوم ځای نه رالې؟ د صدر نه راغم جي.
شناختی کارت روباسه. لکه پهلوانه ته ولې لکه د خرګوش غلی ناست یې شناختی کارت راوله شبه دا څه راته نیغ نیغ ګورې کله سترګې یو خوا کله بل خواړې شناختی کارت روباسه شبه ماما ولا شناختی کارت خو ما سره نشته جوړوم لګیم اوس به جوړوم که خیري واه شناختی کارت ورسره نشته اوس به شناختی کارت جوړوي راکوشه راکوشه شبه راکوشه شناختی کارت روباسه شبه ما خبره دې ووري کنه جی ما خبره دې ووري په ایمان د تیم جی یو مې خزه ده جی او یو مې وړوکی ماشوم بچی دی جی قسم دی چې ډېر زیات به راپسې جاړي ډېر به راپسې جاړي ما څه له بوځئ ته مخکې شه هغوی در پسې بیا جاړي مخکې شه به دا لکه دا د سودکیانو اډه نه ده هلته شمشالدین نامه یې زما ډېر ښه ملګری دی که نه لږه مهرباني وکړه هغه ته وایي چې سکندر چې دی پولیس والا ووژم چې زما کور کې سوال جواب هغه زما کرۍ کرۍ د پیسې مخکې شه کرۍ به زه تاله بیا درکړم ځه مخکې شه نه ستا پلار چا سره جګړه کړې وه چې تاڼې ته بوتلو نه ناظم صاحب جګړه یې نه کړې په کلینډر راته وویل چې هغه سره شناختی کارت نه وه نو ځکه یې بوتلو صحیح ده بچې زه خو اوس جلسې له روان یم ماښام به سچل دلو کم ناظم صاحب خو موږ څه چل وکړه که نه ځکه چې کلینډر ما ته ویل چې ستا پلار ډېر خفه او ډېره ژړلو ته خفه کېږه مه بچې ښه ته خفه کېږه مه کومه دله ښه اوس خلک ما ته انتظار کړي وبه شي ښه بچې وبه شي خفه کېږه مه ښه دی عمر دی وګورې تا تر اوسه پورې شناختی کارت ولې جوړ کړی دا ولې هم اصل کې چې موږ د کلي خلک یو چې موږ هر یو کار لږ لیټ کوو ښار ته جي زه په لومړي ځل راغلی یم ښه لکه تر اوسه پورې ته غرونو کې پروت وې دا سړی ما ته مشکوک ښکاري یار مشکوک نه یم جي اصل کې ما سره د پلار د شناختی کارت فوټو سټیټ و خو ما نه جي کور کې هیر شو ښار کې څوک پیژني یاره جي تاسو ته خو ما وویلې که نه چې زه په لومړي ځل ښار ته راغلی یم اوس زما پسې د کلي ناظم صاحب او تره راشي الله دې وکړي چې در پسې راشي چې چا سره شناختی کارت نه که نه هغه زه داسې ځای ته لېږم چې توبې وباسي او توبې نه قبلېږي یاره جي داسې خبرې مه کوئ جي زه د شوګر بیمار یم هسې نه په ایمان درته یم چې څه چل را باندې ونشي څه خو رانغلو اجي نن کلي کې الیکشن دی وجه رانغلو والله ټول ویښته یې راویسته ویښته پرېږده خو به نوره موځي خو تره دې ولې رانغلو والله دې راته پته نه لګي چې ولې رانغلو خو ما ته پته ده چې هغه ولې رانغلو بس چې تاسو ته پته ده چې بس بیا موږ نه څه تپوس کوئ تپوس چې تپوسونه به درنه کوم ته د انډیا جاسوس یې او د جاسوسانو ماماګان او ترګان نه یې خو دا راته ووایه چې د کله نه جاسوسي کې او نور ملګري در سره څوک څوک دي یاره جي قسم درته خورم چې زه جاسوس نه یم جاسوس اما کې سکندر خان نوم دی جي سکندر او د شمشتو کوي شمشتو او د انډیا جاسوس وکړو که نه نو ډایرکټ به راته ترقي ملوي الله تعالی دې در باندې ونیولې چې ستا ترقي وشي په ایمان درته وایم چې زه پاکستاني یم که تاسو ولې نه پوهېږئ السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې جي دا زما زوم دی او زه اسخر یم او زما اسخر دی ثابت کا چې دا ستا څنګه زوم دی جي چې زه درته وایم چې زما زوم دی نو زوم مې دی که نه زما پدور واده ده او یو یې ماشوم زوی دی زما د سوال دا جواب نه دی دا به ته څنګه ثابتوې چې دا ستا زوم دی ما ته نکاحنامه وښیه نکاحنامه جي اصل کې جي مونږ خو د کلي په جومات کې په مولوي صاحب باندې نکاح تړلې وه ټیک 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 ورشه مولوي صاحب راوله حوالدار صاحب دا تاسو څنګه خبرې کوئ ما ته وچې دا تاسو څنګه خبرې کوئ ته لږ پوه که پوه کوم یې جي وکاکا خان تاسو سره د قانون په دایره کې خبرې کوي ګوره مشره چې د شناختی کارت نشته نو تا ولې نور څنګه ورکوله
د دې نکاح په قانون کې حیثیت نشته. حوالدار صاحب موږ خپله غلطي منو، ډېر زر به ورته شناختي کارت جوړ کړم. حوالدار صاحب که تاسو غواړئ نو د ټي وي یو ملګری دی زما رپورټر دی، هغه زه دلته راولم، خیر دی د هغې په ضمانت یې راته پرېږدئ. د ریپورټر هېڅ ضرورت نشته، مشره زه به ستا په ضمانت پرېږدم، خو شناختي کارت ولې زر تر زره جوړ کړې، ځکه چې بغیر شناختي کارت ونیوی شو که نه نو بیا به یې له دې ځای ته ولېږم چې پته به هم نه لګي. پسه لکه پسه زه شم. الله دې برکت. سلام علیکم. چې راغی که نه خدای راسي دا ویښتې رانه په موټو موټو ویستي. داسې کار وکړه چې اوس نیغ کور ته ځه او زه لا ورته اجتماع لرم، خو چې تر څو زه نه یم راغلی نو ډېر بار مه ګرځه. زه چې واپس راشم نو د شناختي کارت څخه هم به وکړو ښه. نه خو صحیح دی که نه نو ما څه نه دی یو پیاله چای خو به در باندې وڅښم. یا خدایه پاکه ما ته دلته ملګري په انتظار دي د هغې له ورځم. خو ته ګورې کور ته ځه، کور خوا لاړ نه شي. نه کور ته ځه په مخه دی. الله دې وبخښه که ته نه وې راغلی خدای خبر څومره بازیګري به یې راباندې نورې اړولې. تانه په یو شپه کې جوړ کړی څه دي؟ تا خو زموږ نړۍ ویستو. په یو شپه کې دله څه جوړ کړي؟ ډېره یخه شپه وه، پکې مې راته لګولې وه او یو سړ خوړلي خو پکې اواز هم وکړو چې د واورې سانچر غوړه په هغې کېنوئ. پلاره زما هغه پارمبي هغه پارمبي هم تا د دې پارمبي د لاته پرېږده چې د ماشوم سترګې مه روباسه، چې سترګې روباسه نو په تره دې روباسه په نازم. تره دې روباسه په نازم ورشه او پهلې ګرمې چای راله پخې که ګرمې چې داسې خوټ کېږي ما لی دلته کېږي جوش کړم چې دا مازدیګر مې لږ وخوټ کېږي که نه ته ګوره چې دې دواړو پسې ورځم او که نه د ناظم هم خیر نشته او د ترم هم خیر نشته. نه شو بچی جمع کړ دې د مو چې زېما دې خدای دې خوبه ته دا شعر نه جوړ کړ. ها ځان دې مو ولیو اله ده او رشیا لار مې سره رانه و لار دې ویلې وې زه اجتماع ته ځم په ایمان درته وایم چې زه به ورسره تللی وې خو که ما سره شناختي کار ته مې سره خبرې کوه ستا تره دی؟ تره نه دا تیسر دا زما تره دی. دا تره داسې که دی زما تره وې که نه دی به ما له هلته راغلی وې تاڼې دا زما به ضمانت کړی و د ده نه خو بله زما هغه سخر خو چې راغو زما ضمانت خو یو کو هغه سره دی الله خو وکړي. ببر سریا زه درپسې درغلی وم خو هغوی راته وویلې چې دا د انډیا جاسوس دی، ما خپل ځان غرقولو. بس ټیک ده کاکاجي ټیک ده مه راځه راپسې مه راځه خو تا سره چې کومه زما د جایداد حصه ده که نه به ماله واپس راکړي ګینې خدای راځي زموږ به ګورې په دې باندې جګړه راشي. عیسه د څه عیسه؟ ستا هم سره هېڅ عیسه نشته، دا هر څه خو ما په خپل محنت جوړ کړی دي. عیسه راکړه. بس ټیک ده زه به په تاسو کیس کوم کیس او سلیمه ته به ما له د اکاونټ هغه ټولې پیسې اومنن راکړې اومنن. د څه اکاونټ او د څه پیسې؟ ځکه ثابتولی چې ثابتې که ځکه یو ټنګ دې واوسته خو دماغ خراب دي مړه. ته خو ګوتې ما لرولو چې دا خوله در باندې ماتوم او که نه دا زما پیسې دي دا جایداد زما دی. خدای راستې په جومات کې به هم کښېنوم قسم به دله در کوم قسم چې دا پیسې زما دي او که ستاسو دي. زه ګینې اوس تاڼې ته زه راپور در باندې کومه چې د انډیا جاسوس راپسې کور ته راغلی دی. ورک شه. ورکېږم وایم چې تر څو زما شناختي کارت نه جوړ که نه کوئ زما په جایداد او په پیسو مزې خو چې کله زما شناختي کارت جوړ شو که نه بیا به زه تاسو سره ګورم. ځه مړه داجي که د ببر سره لیوني کارت جوړ شو نو بیا به څه کوو؟ نشي جوړېدی ځکه چې د پلار شناختي کارت ما سره دی او تر څو پورې چې ما تصدیق نه یې کړی
نو داغه شناخت کارت نه جوړیږي. ته ولې نه پوهېږې؟ نن به زما ټوله ورځ کچرو کې تېرېږي، سبا به درسره لاړ شم. بس ناظم صاحب هر سړي سره د ځان فکري عوامو سر خوړلی دی، خو لږه مهرباني را سره وکړه، خو لاړ شه را سره که نه چې تاسو لاړ شئ خدای راسي زما دا کار کېږي. اوس تاسو کچرو ته روان یئ، زه به زه ټیک تاسو کچرو ته ځئ، خیر د شناختي کارت دفتر کې خو به څوک واقف خو به مې که نه، تاسو د ټلیفون کې زه به خیر دی په خپله ورشم. دا کار ضروري دی که نه، ولا چې تاسو یې کومه که نه تاړه کې لیونی رانه جوړ کړی. لیونی نور څنګه یې؟ د سر ته خو دې وګوره. ته به داسې کار وکړې چې شناختي کارت دفتر ته به ورشي، هلته به علم خان تپوس وکړي، هغه ته به زما نامه واخلي، ستا کار به وشي. پوه شوې؟ ډېره مهرباني. نو ګورئ چې یو سړي له کار کوئ نو داسې کېږي که نه کار. ناظرین و ناظرین لورې ناظرین وایي دا خو مې مور راغلې ده. مورې ستړې مه شي. مورې چې ته راتلې نو یو کار خو به دې کړی و که نه؟ وایي بچې ما خو دومره کارونه وکړه خو نمبر دې بند و. خدای خبر چې په دې موبایل څه شړک راغورځېدې. ته کښېنه مورې. ښه مورې خیر خو که نه؟ خیر و بچې پلار دې لاهور ته استعماله لاړو، زه کور کې یوازې وم، نو ما یوازې به کور کې څه کوم، نو دلته رالم. ښه دی وګل مورې، زه سمندر ګورم چې پیروړي چې تا د چی پخه کم. د خدای بې خو باسه بې خوتلې دا تر زمانه دی، دا نه راکوي دا جایداد ماته. او سلیم راته وایي دا پیسې هم ستا نه دي، دا اکاونټ ستا نه دی، ماته وایي. وای الله توبه، خلک د مړو په مال قبضه کوي او دا د ژوندو په مال قبضه کوي، دومره د الله نه یاره نه کېږي. خواښې مور دومره په اسانه به رانه ویم، یو کاسیره مو نه خوري. نن زما چې دا کارت سر خوړلی ځان له جوړ کړمه. کاش چې دا عقل تا کې وړاندې نه راغلی وې، دا شناختي کارت ته جوړ کړی وې، نو نن به دا ورځ نه لیده. بس غلطي شوې ده، نو څه وکړو یاره. ته پاسه ته وګوره وشه بکسه کې مې د پلار هغه د شناختي کارت کاپي دا راوړه لږه، کار یم نه خو هغه هم رانه مږو خوړلې ده، خدای دې بیخ د هغه مږو وباسي. ما ویلې دا خوښې مې د سخر هغه شناختي کارت خو به تا سره نه خو نه هغه به ځان سره وړي که نه، زمونږ مازغه چېرته کار کوي چې تلو ما به ترې اغوښتی وي، نو زه څه مسله خو به راته نه جوړېدی که نه. ته د سخرو په کارت باندې څه کوې؟ وړې د سخر شناختي کارت ځان سره ځکه وړم چې بیا مې چېرته پولیس والا ونه نیسي که نه، نو زه خو به ورته شناختي کارت خو به ورته خولی شم که نه چې دا مې سخر دی. دا واخله. دا راکړه، دا ستا وګورې، دا وګورې مږو خوړلی دا زمونږ پلار دې مې خدای وبخي نو مړه نو ایله بې د یو فوټوسټیټ یې کور کې پرېښود. بچې داسې چل وکړه که نه چې زما دا شناختي کارت ځان سره واخله. ریشو دا شناختي کارت واخله. خو په داسې لارو لاړ شه خو چې هلته پولیس نه یې. نو ما ته څه نجومي ما چې ما ته پته لګي چې په دې لاره پولیس نشته. په مصیبت اورېدلی یم، په مصیبت. هغه موبایل چې هغه موبایل سر خوړلی یم کار نه کوي که نه، یم راله بند کړی دی، بلاک کړی دی. دغه یو موبایل سر خوړلی و راته دا یو سیم و چې زه څه خبرې اترې خو یم پې کولې. رضا الله دې پکې خیر واچي، الله دې هغه وکړي چې زموږ پکې خیر وي. والله داسې یم چې لیونی یم، قسم دی. څه وکړو بچې؟ دله پکار دی چې په تره باندې جرګه وکړي او پلار به دې ته ګوایي ورکړي. څه ووایو مورې نو؟ او نظر میں نہ لگی اوکے نظر میں لگی سڑک میں لگواڑو سڑک میں راځه راځه سڑک میں لگواڑو بس سڑک میں وړیدم وړي دوست لکی ډېر سره ډېر خوکه هر څوک دی الله سره ډېر خوکه زه ورځه نو اوس لېشه مخه خیال کول انا لګ دا غټلې سړک دی کنه سړک دی
ما خپل ځوان دی راځه د شناختی کارت دفتر پورې بځو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ناظم صاحب علم خان صاحب ته رالیږلی جی خو علم خان صاحب تاسو ته رالیږلی ښه ښه څه خدمت وکړم کېنه زه جی کارت جوړوم جی ښه دا راته ووایه چې کارت د نه ورک شوی دی که ایکسپایر شوی دی نه جی ما خو لا جوړ کړی هم نه دی څه تا لا جوړ کړی نه دی نو څه کې ته به اوس په دې عمر کارت جوړې ډېر زیات لیټ نه جی نو ولې په دې عمر کې کارت نه جوړېږي سر نه نه جوړېږي ولې نه جوړېږي خو دا راته ووایه چې د پلار کارت دې شته او جی او جی دا څه دي دا خو فوټوکاپي ده او دې نه خو 3 نمبر هم خوړلی شوي بچي کلو کې خو مګې زیاتې که نه مګ او بچې خوړلی دي بس ما سره خو بس د پلار همدغه یو فوټوسټیټ کاپي ده جي نو شناختي کارت پاتې نه لګېږي هغه دا پورې نو پلار دې چېرته دی پلار دې پخپله راوله د پلار خو مې تقریبا 18 کاله شو چې مړ دی او د شناختي کارت یې والله کې مونږ ته پته شوه چې شناختي کارت یې څه کو چرته تی ورک شوی دی چرته تی پریوتی دی یا چاله ورکړی دی ما ته بس صرف دغه مونږ سره به دغه یو فوټوسټیټ کاپي وي کور کې نو چېرته مشر ورور دی تره دی نیکه دی د چا خو به شناختي کارت وي که نه نه جي نیکه خو مې مړ دی که نه جي او مشر ورور مې نشته جي بس زه یم جي بس او تره مې شته جي ښه نو ته به داسې وکړې چې تره به دې سره د شناختي کارت راولې تره به راولم تره راوله چې هغه تصدیق وکړي او د هغه د شناختي کارت نه به مونږ ته ستا د خاندان نمبر پته ولګي جي هغه نه راځي خو مونږ سره دښمني کوي نو بیا خو ډېره مشکله ده جي څه لار راته روباسئ که نه زه څه لار روباسم ها یو لار شته کومه یو لار ګوره خانه ته به داسې کار وکړي چې د خپلې علاقې یونین کونسل ته به لاړ شي هلته نه به د خپل والد صاحب ډیث سرټیفیکیټ او خپل برث سرټیفیکیټ ماله راوړي انشاءالله کار به دې وشي ښه دا خو به جي ډېره ګرانه شي داسې به څنګه کېږي که داسې نه کېږي که نه نه بیا ما سره بل لار نشته زه اوس تللی شي ستا د پلار د مرګ څومره موده وشوه جي 18 کاله وشو ها د پلار شناختي کارت دې راکړه ما سره خو جي فوټوسټیټ دی راکړه فوټوسټیټ باندې به کار وچلو داسې دې باندې خو خاندان هغه نمبرې چې کمې دي هغه خو کټ دي دا خو راته جي هغه شناختي کارت والا مو ویلې ها په دې خو دله څه نشم کولی تره رور د دې څه شناختي کارت شته رور خو مې جي نشته دی او د تره خو را سره بیخي نه لګي څه چل راته وکړي په ایمان درته یم زه خو پولیس مکمل لیونی کړم که څه درنه کېږي چې راته وکړي بغیر د تصدیقه زه څنګه تا ته ستا د پلار ډیث سرټیفیکیټ درکم چې ته د دې صنوبر خان زوی او که نه یاره جي په بل جهان کې د ستاسو لاس کې او زما د ګریوان وي که زه دروغ ووایې ویمه صنوبر زما پلار دی زما پلار دی که نه یاره که جي ما سره هغه ریکارډینګ والا نه دی هغه ویډیو چې پې خلک ریکارډ کړي که هغه موبایل په هغه زمانه کې وي نو ما به دې پلار ته ویلو چې یو 1500 ځل په دې کې ووایه چې سکندر زما زوی دی سکندر زما زوی دی سکندر زما زوی دی نو اوس به مې تاسو ته هغه موبایل خولی وی چې راشه دا زما پلار څه وایي خو څوک اوس هغه کیسه اوس ورانه ده نشته نو لکه مهرباني را سره وکړئ که نه جي څه چل وکړئ که نه جي
سره ته وکړي که نه جي ولیا لیونی کم پولیس والا ما دغو مې کار پرېښی دی په ځان نیمه ګورې چېرته په دیوال به ورغلی نه 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 په دیوال مه ورځه خو دا راته ووایه چې ستا د پلار جنازه کم مولا کړې وه یاره جي دا خو به یا زما سخر ته پتې او یا به مې تره ته پتې ټیک ده ته یې د تره دا معلومات وکړه خو چې ستا د پلار په جنازه کې څومره خلک وو په هغې کې به 10 کسان دا تصدیق کوي چې دا د صنوبر خان زوی دی یاره جي تاسو هم عجیبه خبره کوئ موږ د ځان تصدیق نه شو کولی نو دغه کسان به د تصدیق دپاره د کم ځای نه زه پیدا کوم یاره جي مهرباني وکړئ لږ د خدای خاطر وکړئ دا خو ډېر ګران کار دی څه اسانه طریقه راته وښایئ زه به دې خلکو پسې کم ځای کې ګرځم دا راته ووایي ځه دا ستا کار دی زما نه ډیت سرټیفیکیټ تا ته پکار دی ما ته نه نه که داسې ونه شي یعنې مطلب مې دا دی که دا خلک زه پیدا نه کړمه نو بیا دا روکیږي دوباره دې بیا دلته ونه وینم خدای دې وبخښه زما ستا نه همدا امید و څنګه همدا دی یار ته لیدلی دی که داسې دي دا ګذاشت لیدلی دی که نه دی راځي ګوره چې لیدلی دی که لیدلی دی که سړیه بل لوټ ماله راکړه یار عجیبه خبره کې بله سره نشته دی دغه او دا صحیح دا صحیح دا ګوره صفا پته لګي چې اوس لیدلی دی لیدلی دی که نه لیدلی دی او مخکې شوی خبره جوړه خبره نه خبره نه حوالدار صاحب سهار نظر نه لګي او مازیګر نظر لګي سهار نظر نه لګي او مازیګر لګي یلکه دا خبره ده ذاته لسم سهار چې موږ له مخې راغی جی دې ړوندو ما په خپل لاس د سړک نه پورستو او مازیګر کې ټیک ټاک و جی ټیک ټاک نظر یې لګېدو دا څه لوبه ده حوالدار صاحب د چې موږ څنګه ولیدو نو منډه یې کړه او ډېر په مشکل سره موږ ګرفتار کړو هغه ما په ایمان درته ما ورزش کولو ما خو دغه مې کولو هلکه زه تلاشي اخیستې ده او که نه او جی تلاشي مې اخیستې ده بس چې دا 2 کارډونه دي او څه دا پیسې دي دا خو د زنانه کار دی او دا پروتستېر خو د سړي دی دا راته ووایه چې دا زنانه څوک ده او دا سړی څوک دی دا یو مې د پلار دی جي او دا یو مې خوښې دی د سخر کارت دې څه که او ستا خپل کارت خپل خو مې جي لا نه دی جوړ کړی که نه او سخر مې لاهور ته تللی سخر د لاهور ته نه انډیا ته تللی دی چېرته تللی دی اجتماع ته تللی دی هلکه ده سره جیب کې څه موبایل خو نو نه جي موبایل خو مې جي کور کې دی سیم مې میټرک نه دی کړی جي بلاک شوی دی سیم د میټرک نه دی کړی سیم د چا په نوم د تره د زوی په نامه مې جي شناخته کارډونه پردي ساتي سیمونه هم د بل استعمال او خپل شهادي کارت هم د سره نشته دا خو د پاکستان نه سم کپ جوړ کړی دی پهله خو ړوند وې اوس ګوګم شوې حوالدار صاحب ته جواب ورکړه جواب دی به ماله څه جواب راکوي څلور جرمونه دې کړي دي او غټ جرم د دا دی چې ته پردی سم استعمالوې پردی سم نه دی جي زما د تره د زوی دی ګورې جي زه بې قصوره یم جي بې قصوره یم ما هېڅ قصور نه دی چپ ورشه لکه د ده تره او د ده د تره زوی تاڼې ته راولي هغې نه راځي که نه جي هغې سره زما جګړه شوې ده که نه ولې به نه راځي
अब ستا په وینا نه راځي زما په وینا به راځي او ضرور به راځي. پولیس ماما تاسو خو زما پلار نه یې لیدلی. بچې د پلار دې څه نوم دی؟ سکندر نامې ده. هغه سکندر خو نه یادې چې یو ورسره د شناختي کارت فوټوسټیټ او یو ورسره د خواښې کارډ و. هغه یادومه خو خپل شناختي کارت ورسره نشته. هغه خو د انډیا جاسوس دی. د هغه د تره کور چېرته؟ نه ول ته ماته دا ووایه زما پلار چېرته دی؟ ډېر هوښیار دی. ستا پلار تاڼه کې دی خو دا راته ووایه چې د هغه د تره کور چېرته دی. د تره کور یې درته ښیمه خو زما یو خبره واوره زما پلار پاکستاني دی یا د انډیا جاسوس نه دی. هغه د تره کور دی. راځه لکه څه بدتمیزي ده حوالدار صاحب ستا دې اسپایانو زه په زبردستۍ دې تاڼې ته راوستم. ولې؟ آرام شکر وباسه چې افسرانو ته پته نه لګېدلې که افسرانو ته پته لګېدلې وي نو ستا د کور مخې ته ایلټ فورس سره ټینکونه به ولاړو ځکه چې ته د انډیا د جاسوس ترې. انډیا جاسوس او زما وراره دا ته څه وې؟ ولې دا ستا واره نه دی؟ څه ووایه څوک یې ته؟ دا زما وراره نه دی. دا دروغ وي دا زما تره دی. دی زما په جایداد باندې قبضه کول غواړي. کاش چې زما سخر دلته موجود وی. غلی شه سخر خو ستا لاور کې دی او دا تره دی دا نه مکمل انکاري دی. دروغ وي جي کنه په خدای د بهر کې دروغ وي. دا الله نه ویریږه الله نه ویریږه زه ستا ضرور وینه دیم. حوالدار صاحب زما ورور نشته. که زما په خبرم یقین نه نو کله نه څوک راوړي د دې خبرې ضمانت به درکړي چې زما ورور نشته. او ها د دې په قاطع کې چې ګورې بیا ما راونه غواړي. چې ته تره نه یې نو تا به زه ولې راوړم. ته ځه اوس زه پیشه او زما کار. زما د دې چې تره مې دی که نه تره مې دی بس انکاري دی. زما په جایداد قبضه کول غواړي. مدد را سره وکړئ جي په ایمان چې تره مې دی. ولې جاسوسه او ستا هغه کار به وشي ته بېغمه شه ښه. علاقه چې بار څه کېږي د ژوندی مس غم ونه کوي ښه. دا د پښتنو ملک دی. او نو ما دا خبره کوله چې دا زنانه څوک ده؟ ایس پي صاحب یو منټ. السلام علیکم ناظم صاحب. وعلیکم السلام. څوک؟ زه د سکندر کور والا یم. ها ته د سکندر کور والا یې خو دا راته ووایه چې سکندر پولیس والا په کم جرم کې نیولی دی؟ ناظم صاحب پولیس وایي چې ستا پلار د انډیا جاسوس دی. خورې دا خو ډېره غټه مسله ده. دا مسله صرف او صرف وزیر داخله حل کولی شي. نو دا به څه کېږي؟ ګوره زه خو یو ناظم یم او اوس به دې ساعت زما ته ناظمۍ اډر راغو. دا زما ته وس کار نه دی. ګوره سکندر خطه پیژنې د سکندر صرف او صرف دا ګناه ده چې د هغه شناختي کارډ نشته. بس ته داسې کار وکړه ته کور ته لاړه شه او زه تاڼې ته ځم او زه به پوره کوشش کوم چې ستا ته خاوند ضمانت وکړم. دا به دې په موږ ډېر لوی احسان یې. خدای د سره ښه وکړه. یو خو د سرخوړنې بورډ نشته او بله مسله دومره غټه ده که تاڼې ته پسې ورغم چېرته ما ورسره کښېننئ. لکه را پاسه راوځه. شکر وباسه چې ضمانت دې وشو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګوره ناظم صاحب تاسو ته خو پته ده چې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي او چې بیا شناختي کارډ درسره نه وي نو ډېرې لویې مسلې وي. دا خو شکر دی چې دې دلته نیولې شوې دي. که دا په کراچۍ لاهور په اسلام آباد کې نیولې شوي وو نو د ته پته هم نه وه لګېدلې. بالکل اولدار صاحب تاسو صحیح وایي. خو زه سکندر اوس بوتلی شم. بالکل خو ناظم صاحب یو عرض درته کومه چې زه دا شناختي کارډ زر ته زره جوړ
ناظم صاحب بیا خو به مې نه نیسي چې کار د سړي وي نو ولې به دې نیسو ګور ناظم صاحب تاسو ته خو پته ده چې په دې کلو باندې سچ اپریشن شروع کېدو والا دی ناظم صاحب تاسو مهرباني وکړئ زر ته زر د شادیګار جوړ کړئ هسې نه چې بیا به مصیبت وړي او زما ته خو تاسو کړی دی که نه جي بالکل بالکل تاسو بې فکره اوسئ ځه هلکه دا ځکه نه چې دې سره زما د شناختي کارونه دي او پیسې دي ورسره دي هلکه وله دا څه تاسو سره دي ما سره نه دي دا والا خوشماله موږ د بچو باندې آرام نه کړو الله دې در باندې نه پړلې کوي امين ډېره مننه جی مهرباني ستا په وجه دا د اجتماع نه واپس رالم ستا تر خوم تاڼې ته تللی و که نه هغه څه وکړل هغه بېخ وتلی خو زما د پېژنګلو نه چوټ انکاري شو وایي نه دې پېژنم دا څه وی پلارې په جایداد قبضه وکړه او زوی په پیسو او ویلي چې دا هر څه زمونږ دي توبه خدایه توبه دومره ځلې دا وینه سپینه شوه دویم دا بېوقوفتې ده چې د هغه په نامه یې کونډ کولولو زما په نوم به یې کونډ کولو کړی و که نه که په ما باندې اعتبار نو یاره عجیبه خبرې کېتم په تا مې ولې اعتبار نو په تا مې اعتبار شته خو ما ویل هغه زما تره دی پلار مې دی دا مې رور دی اوس ما ته څه پته وه چې هغه خاماران دي ستا د فارمبې د لاسه دا دې اوس هم سرګردان یم ستا د لاسه خدای خبر چې په ده باندې دا سمندر نامه ایښې چا ده دا پې مور ایښې ده یخه دی چې دا سمندر نامه دې ایښوه نو وله نامه به دې پې ایښې وه که دا سمندر داسې دا څه دي دا ولد او که دا سمندر دی پلاره زما نامه پرېږده بجلي والې راغلي میټر درنه وړي یا لکه تا بل نه دی داخل کړی ولې مې نه دی داخل کړی میټر به ولې وړي ویلي چې دا میټر ستا د پلار په نامه نه دی یا ستا د پلار د تره په نامه دی او هغې ویلي موږ به 2 ورځې پس راځي او تاسو نه بجلي کټ کوو اوس یې خوند وکړو دا پکې لا بیله کو بجلی کټ کا نو موږ به څه کوو څه به کوو یا لکه خبره وره څه نور څه خو یې ونه ویل ویلي چې پلار ته دې ووایه چې دا میټر په خپله نامه کړي خاورې به یې په خپله نامه کړم څنګه به یې کوم دا اسخر کاکا زما د پلار جنازه چا کړې وه مولا څوک و جنازه کریم خان مولوي صاحب کړې وه خو هغه خو وفات شوی دی ولې زه د خیره یو ګواه خو سر وخوړو دا راته ووایه که نه چې هسې زما د پلار په جنازه کې څومره خلک شپږ ته اوس په هغې څه کې یونین کونسل ته تللی وم که نه مړې مازغه مې سله خرابوي هغې ویل چې د 10 تنو تصدیق پکار دی نو دا راته ووایه که نه چې زما د پلار په جنازه کې دا خلک ولې کم وو دا پلار کې مې څه چلو دا راته ووایه چې ستا دا تره څنګه سړی دی دا خو نه سړی دی دا هغه خو چې راته نوم وانه دی او ستا پلار دا غنم زیات نه سړی و د چا مړي ژوندي له به هم نه ته نو بیا دا 6 تنه څنګه راغلي یاره خو کې خو هغه ته جواب به نه ورکوم چې څه وی لګیا دی وایي غلی شه مړه په هغې جنازه کې یو زوم او یو د ترو او هغه څلور چې کوم راغلي وو که نه نو هغې کې څه غم خادي نه وه شوې چې ستا پلار ورله تللی و او نه ورته دا پته وه چې ستا پلار د کومې قبیلې سړی دی یاره اوس غوسه کېږي څله سړیه خو ته ما ته اوس دا وایي چې دا څلور کوم تنان چې زما د پلار جنازې ته راغلي ته خو یې پېژنې که نه او پېژنم 2 مړه دي او 2 اجله کلي دي د دې مطلب دا شو چې ستا کارت په الحال نشي جوړېدی تاسو جګړې نه ختمېږي زه ځم لوبوله داسې حساب دی که نه که سبا الله کړي خیر نو یونین کونسل ته به ځمه که نه کیدی شي چې په دې 3 تنو زما دا کار وشي دا معامله د سنګینه ما ته پته ده دا ترستر خوړلی ما سره نځي ښه علم دی راته بس خدای دې په دې 3 تنو وکړي الله دې وکړي چې په دې 3 تنو زما دا مسله سمندر بچی دیکھو راشه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام
یا لکه پلار دې کور ته راغلی دی او که نه؟ او کور ته راغلی دی خو نیا مې وایي چې ستا وینه سپینه شوې ده. لیونې شوې ده د هغې مازغه خراب دي. اوې پلار دې څه وایي؟ پلار مې څه وایي؟ پلار خو مې د کار د وجې نه ډېر پریشانه دی. کاکا تاسو یې ته کار جوړ کړئ که نه چې زه سکول ته لاړ شم زما قیمتي وخت هسې ضایع کېږي. ښه بچې جوړ به کړم ورله. ښه زه ته لوبې کوه ځه. د خامار بچ ته ګوره وایي خامار ته کار جوړ کړه ځان ته کار ګورم. ښه ملا صاحب او هغه لس تنه چې کوم تصدیق کولو واله ودې راوستلي دي؟ اوس ملا صاحب ډیرې نه څنګه راولو هغه حق رسېدلی دی. او بله خبره دا دي چې زما د پلار په جنازه کې شپږ تنه وو. شپږ تنه چې څلور ژوندي دي او دوه مړه دي. په جنازه کې صرف شپږ تنه؟ دا ولې؟ اصل کې زما پلار ډیر باچا سړی دی. چا سره مړی ژوندی نه کولو. او دا شپږ تنه چې کوم راغلي وو هغې ته هم دا پته وی که نه چې دا سړی چا سره مړی ژوندی نه کوي. خدای راسي دې هم نه راتله. صرف ملا به بس مخکې به ولاړ وي او بس جنازه به شوې وه. ښه نو اوس دا څلور تنه چېرته دي؟ جی یو مې تره دی او یو مې سخر دی او دوه تنه حج ته تللي دي. سخر خو به زه بیا هم زه راولم خو تره ما سره نه راځي. یوازې په سخر دې نه کېږي. زه چې کله دا دوه اجیان راشي که نه بیا به څه چل وکړو. ورېجي د اجانو په واپسۍ کې خو پوره 15 ورځې پاتې دي. او بله خبره دا ده چې زما د زوی تعلیم خرابېږي. بل زما خپل ریکارډ دومره خراب شو چې هره تاڼه مې ولیده لیونی شوم بلکل. مړه دماغ دې راله ګړو بیکول. زه هغه تره دې راوله سلار به روباسو. تره ته هم عجیبه کار کوې. هغه خو ما د انډیا جاسوس ګڼي. هغه خو ما خپل وراره ګڼي یې نه. هغه زما دشمن دی دشمنه. دا څومره کیسې چې تا ما ته وکړې که نه نو زم د باندې شکي شوم او زما هم د باندې شک پیدا شو. نه نو زه تا ته جاسوس ښکارم. نیغېږه ما دوا ځان ته وکړه چې په دې څلورو کې څوک مړه نه شي. په دې څلورو کې خو زما سخرم دی. خدای دې نه مړ کوي. معاف کړم که یار معاف کړم که. ځه تا خو زموږ دماغ خراب کړل. زه ګینې سیکورټي ګارډ ته آواز کوم. سیکورټي ګارډ نه افیسر ته آواز کوم. سیکورټي ګارډ ته آواز کوم. سیکورټي ګارډ ته آواز کوم. ما لا شته ځه دماغ یې راله خراب. یار نن مې چې سموسو ته ډېر زړه شوی دی. بس ټیک ده زه به هم درسره وڅښم. پرون ما خرچه کړې وه نن به یې ته وکړې. یار ما پیسې پرون کور ته لېږلي وې. ښه بس نن به هم زه وکړم. هغه وګورې چې یو چینک په خپله را روان دی. د انډیا جاسوسه ای خورا شه. خیر په خیر څنګه لیږي؟ طبیعتونه ښه دي؟ خیر خیریت دی. تعلق ډېر مه سیوا کوه. کارډ وښایه کارډ. ورېجي په کارډ خو 15 ورځې لګي که نه؟ چې کارډ نشته نو ټوکن وښایه. یاره جي ټوکن څه دومره لویه مسله نه ده. اوس خو زما کار یې نښتی دی یونین کونسل کې نو چې هغې هغه کار رالو کړي نو بیا به جي شناختي کارډ والا مله ټوکن راکوي که نه. چای څکې؟ نه جي زه خو چای نه څکم. او که تاسو څکئ نو یاد خو دي که نه چې حوالات کې در باندې ما چای څکلي دي. حوالات ما نه چلته هېرېږي. داسې حساب دی که نه چې زما ډېر ضروري کار دی لږ ناظم صاحب پورې ورځم که نه. انشاءالله تعالی په واپسۍ کې به سره د پیکوړو چای در باندې څکم ښه مزېدار په یاد سره. بس دا ستاسو په ما کار ٹھیک شو. زه ورشه السلام علیکم. راځه سپېره چې نن یې در باندې بیا وڅښم. دا ماشوم به اوس ځان ته شناختي کارډ جوړوي. دا ماشوم نه دی د انډیا جاسوس دی. خلکو ختم کړی دی. راځه چې ځو. د حاجیانو واپسي خو به 15 ورځې پس شروع کېږي. او کله چې دا هغه افسر دا خبره کوله چې بله لار دې نشته بغیر د دې نه. نه دا ستا تره خو داسې نو. دا اوس پې څه چلو شو. کښېنه. یاره ناظم صاحب والله کې خبر یم چې دا څه چل پې وشو. د دې نه بیخي نه یم خبر. خو زما د زوی تعلیم خرابېږي دې فکر وړی یم او دا هر څه هم زما په وجه کېږي. خیر د زوی مسله خو به دې حل شي خو ستا دا مسله زما په وس کې نه ده. ناظم صاحب دا تاسو څه وایي لګیا یئ؟ تاسو خو شکر الحمدلله
الیکشن هم بیا وګټلو اوس خو تاسو مکمل بیا ناظم شوي نو ستاسو په وس کې بیا څه تاسو بیا چاله څه کولی شئ دا راته ووایه ګوره ته علاقې صفایي کول تاڼه تحصیل کې د خلکو ضمانتونه کول دا زموږ اختیاراتو کې دي موږ نور څه کولی شو یعنی شناختی کارډ والا کار ستاسو په وس کې نشته او بس ټیک ده جی اوس ګوره چې زه څه کوم دا کوشش خو به زه اوس جاري ساتم که نه یا الله د سکندر ته تره په زړه باندې رحم وبت وکړي چې تصدیق وکړي که تصدیق ونه کړو د سکندر ضمانت خو ما کړی دی که سکندر څه وکړه ټوله لانجه خو به بیا ما ته جوړېږي بیا به زموږ څه کېږي سکندر نن شناختی کارت دفتر ته ملاړو او د یونین کونسل دفتر ته ملاړو په دواړو ځایونو کې کار ونه شو اسی داجی تو خو له کار جوړولی شي که نه په یو ورځ کې ورته جوړولی شم په یو ورځ کې موضوع خو مې خراب نه دي چې ورته شناختی کارت جوړوم په زوره یې ځان ته پاکستانی جوړوم پرېږده د انډیا جاسوس که دی یاره داجي نو داجي رښتیا خبره کوم په دې بل هفته کې به ما ته ویزا میلو شي بچې دا خو ډېره ښه خبره ده ته به لاړ چې لندن ته او زه به دلته دا ټول جایداد خرڅ کمه او اسلام آباد بیریا ټون کې به ځان له یو ښکلې غونې بنګله واخلم او مزې به کوم پکې مزې سکندر خو په قانوني طور باندې زموږ هېڅ هم نشي کولی خو همدغسې بېوقوف ته الله تعالی هر چاله ورکړي لکه څنګه چې موږ له راکړی دی نه هر چاله نه صرف موږ له ښځې وښځې له کاره ښځې چېرته یې ولې بار د جنګ وکړو جنګ مې نه دی کړی بړی ګورکه راوله څادر راوله په ګورکه څه کوې په څادر څه کوې یا خدایه پاکه د پولیس سر چې اپریشن دی شروع شوی دی غرقېږو نه ستا شناختي کارت ته او نه زما شماله ګورکه او څادر ګورکه هم راواغلم خو په څادر څه کوې یا خدای نه ګورکه زه واچوم که نه اوس مې شرمې نه خدایه پاکه نه د پولیس نه به ځان نه بچ کومه شناختی کارت راسره شته میږې څه شو میږې کم دی وی دی یادوم سمندر یادوم هغه هم تیار کړه شمسې دغه راوله شمله ګورکه څادر راوله ملې میږې دغه سمندره څه شو هغه دغه چرته یې دروله ګوره بچې یو خبره مې یاد ساته ګورې چېرته د چا مخکې راته پلار ونه پوه شوې که نه دا پولیس والا را روان دي لکه دا د هغه جاسوس زوی نه دی بچې پلار دې چېرته دی هغه خو د ناظم صاحب حجرې ته تللی دی راځه چې د ناظم صاحب حجرې ته ورشو وایي داسې دی د زنانو د ناظم صاحب په حجرې کې څه کار دی خورې تا ته نه وایي ما ته وایي وی مالکه ما ته وایي که نه بس تاسو چای به ما قرض پاتې شو ښه به نه راځئ لکه سکندر کور کې مې وینا کړې ده زموږ د چیغه راځه مورې وایي دا ناظران راغلل ستړی مه شي سمندر خان بچې مې هم دی او لورې دا بله زنانه نه سره څوک ده مورې دا بلې زنانه نه ده دا د زوم دی وایي الله شابه ورته لرې که که چاونه ده په شرمونه به وشرمې دې ګورکې خو زه د پولیس نه بچ شوم شناختی کارت مې شته او ته خدای نېکبخت چې تر څو زما شناختی کارت نه جوړ دا بورکه زه نه لرې کوم یا بیبي نیکه مې څه شو بچې هغه بازار ته تللی سودا راوړي بچې نیکه پسې دې ورشه ځان له به دوه ټافیانې والي او نیکه ته به دې وایي چې دوه پیمپر یې بدله والي شپه به دې دلته بچې نور په خپله ته وشه ښه بچې زه بچې منډه کړم بچې اوس خو دا بورکه لرې که که نه په حرام کښېنه ګوره خواښې مور ما دا خبره کوله چې زموږ په علاقه باندې د پولیس سرچ اپریشن دی بس یو دوه ورځې به زه دلته یم که نه نو ویني که نه بورکه څه دنیا خو نه ورانېږي مړې دا تاسو یې نه اچوئ څه نو که ما واچوله نو څه دنیا ورانه شوه بچې دا ستا خپل کور دی چې تر څو پورې زړه وي نو همدلته اوسه خو دا بورکه خو لرې که که نه اوس به څوک راشي په شرمونو به وشرمېږو مورې
خدای خبر چې زموږ دا مشکل به کله حل کیږي. کله چې حاجیان راشي یاره خو الله دې دا جیان په خیر خیریت راوستلی دي. خدای دې خله بخت ورکړه. یا لکه دا ځان نه دې څه بوټم بوټ جوړ کړی دی راکړو چې سړی دې کټکې کېنه. سمندر راته وویل چې ستاسو په علاقه د پولیس سرچ اپریشن شروع چې ښځې وکړل چې دلته راغلي. یو خبره ته کومه سپرو او په ګلو وګونې واوره چې تر څو پورې زما شناختي کارډ نه جوړ ما به د دې کور نه بهر نه پرېږدئ. بس چې یار څه به ټیک شي ته هېڅ فکر مه کوه دې څو ورځو کې باید څه ټیک شي. یو ضروري اعلان واورئ. یا الله خیر زمون په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کېدو والا دی. نارینهو ته دا خواست دی چې هغوی په خپل کورونو کې اوسي. شیرینه او نورا دا بلې کمرې السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو به زمونږ اعلان اورېدلی وي که نه؟ مهرباني وکړئ تاسو موږ سره پوره تعاون وکړئ. ولې نه جي حکم کوئ جناب. تاسو جي ما ته خپل کارډ راکړئ. دا والې دي دلته تاسو سره نور څوک څوک اوسېږي؟ یو زه یم او یو مې ښځه ده. دا څوک دی؟ صاحب دا مې نوسې دی. د ښځې نه علاوه تاسو سره نور څوک نارینه خو نشته؟ هو جي نشته. صرف زما پلار و. ستا پلار چېرته دی؟ بېهوشه شوی دی. بېهوشه شوی دی. څنګه؟ ستاسو اعلان یې واورېدو. د پلار چېرته دی؟ بار روباسه. خو بیمار دی جي. ګوره مونږ صرف د هغې اندراج کو بارې روباسه. زما پلار بار چرته روځي یا د پولیس نه ډېر یاریږي. پولیس نه ولې یاریږي؟ هغه سره شناختی کارډ نشته. اوس یې خوند وکړو پیازیا شناختی کارډ یې نشته. تا ته پته شته بغیر شناختی کارډه په کور کې سړی ساتل څومره غټ جرم دی؟ جي هغه زما زوم دی د ده پلار دی. فټافټ یې راوله یعنې تا مو سره بندو. بدغلي شه شبه پیازیا جی اولدار صاحب غواړم موبایل کې کښېنئ. دې کې ما ته ډېر تیاره ښکاري. السلام علیکم جی. وعلیکم بخیر جی. غواړه کېنم ګاډي. صاحب زه لږې پیسې ورکوم. داسې کار به وکړې چې څونه کسان مونږ راوستي دي که نه چا سره چې شناختی کارډونه وي د هغې نه پروسټیټ کاپۍ وباسې د دواړو لاسو ګوتې به ترې ولګې هغې نه پس بیا پرېږدې. دا به څه کېږي ما سره خو شناختي کارډ نشته. ما سره خو شته که نه. نو مړه تا سره شناختي کارډ دی که نه. نه داسې نشي کېدی چې شناختي کارډ ستا شي او ګوتې ورته زور لګوم. ما غر کې سم کړنی ما غر کې دومره دغه در کې نشته. بیا به هم دلته ما سره ناست دی والله کې دې زه پرېږدم. بیا بله دا کم کسان چې د کرې په کور کې اوسېږي او دا مالک مکان نه دا تصدیق وړي چې دا کسان زما په کور کې په کرې اوسېږي نو بیا به پرېږدم. او ډېر زر پېښ شوې او که مالک مکان نه تصدیق ونه کړو نو بیا به څه کوو؟ 5 ورځې مهلت ورکوو. که ویې نه کړو جیل ته به ولیږو. دې سکندر نومې سړي سره وڅوکو جي. دې نور خلکو نه جدا کا د سر به وروستو خبرې زه کوم.
زه خو د سخر نه په 100 کالو کې هم نه جدا کېږم. وایم که ته جدا کېږي او که نه جدا کېږي زما خو دلته زړه تنګ شو بڼه. ستا زړه تنګ شو، زمونږ خو ټول وجود تنګ دی، خو سور اوس. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بخیر جی. السلام علیکم. دنه یو جی دنه یو. زمون خو جی ډیپټي ده کنه. ما خو تاسو ته ټلیفون کوم خو خو ته په خپل رالې. خدای شته زه خو راتلم. خو دې کسانو کې تاسو داسې یو کس نیولې دی چې هغه زه پیژنم او هغه په خپل کور کې اوسېږي، په خپل نامه کور دی. څوک دی جی؟ نیازي نوم دی جی. دا دی ولاړ دی. سکندر عمر سره دی جی. زی زومې ما خو زوم سره کارډ نشته. زه صرف د نیاز ضمانت له راغلی یم او نیاز سره کارډ شته. پیاده حاجي دانیازو ته پرېږده. حاجي څنګه پرېږده؟ ولې پرېږده؟ زه به بیا دلته یوازې څه کوم چې ته ځې؟ نو دا ولې پرېږده؟ زه چې پار وځم چل کوم که نه خبره وره ده. ما ورته نو دلته وایي که نه دلته ووایي چې ما پرېږدي که نه دلته ووایي ما ته زه خو د زومې مده ده. ما ته پته ده لږ صبر وکړه یار. د یو کس ضمانت خو کوم یو خو بوځم که نه وایي. خو دا سجاد صاحب دا زما زوم دی او زه د هر قسمه ضمانت کوم. خفه کېږه مه، دی به ما پرېښو او دی ما ته مشکوک ښکاري. یاره جي دا نیاز زه ډېر وخت نه پیژنم او د ده زه هر قسمه ذمهوار یم او د ده د زوم هم ضمانت کوم. د هغه د هر څیز زه ذمهوار یم. خو مهرباني وکړئ هغه هم راسره پرېږدئ. رپورټر صاحب ستاسو به ضمانت زه پرېږدم، خو سبا صبح کې وشه نو تاسو به زه نیسم. بلکل بس ډېر ونیسئ چې خو ما پرېږده. خدای دې وبخښه، خدای دې وبخښه. ډېره ډېره مننه ولدار صاحب، ډېره ډېره مننه. راځه لږه راځه که نه. خدای دې الله دې والله ما سره ډېره نازیزه ده کوي. خبرې پرېږده یار. ټیک به چې او که نه همدا د ویمه ده. ځئ جزو هلکه. او راځئ. السلام علیکم. خدای دې وبخښه. راځه هلکه. السلام علیکم. دیوانوم سر دیار. دا به تلیم نشي یاره. راځه جی چې اوس کې ډېره مننه. راځه. سلام علیکم جی. څه د سکندر خان په ټیوي راوستل غواړي چې زمونږ نور هم بېزتي وشي، چې ټول خاندان ته پته ولګېږي چې هغه سم شناختی کارت ترې نشي جوړولی. څه دا پولیس والی چې روزانه نیسي او تاڼې ته بوځي نو ګنې دا زمونږ بېزتي نه ده؟ ډاکټرې ته په ټي وي باندې څه دپاره راولې؟ بچې په دې پروګرام کې به د شناختي کارډ افسر، د یونین کونسل نماینده او سکندر درې واړه موجود او کیدای شي چې په دې پروګرام کې د سکندر خان مسله حل شي. بس نور نیم خبر خرو دا مسله زما حل کوي دا مسله زما. یعنی په ټوله دنیا کې به مې مشهور کړي چې واحد هم دا بنده دی چې د دې سر خوړلي شناختي کارډ نشته. رانیسه یو بازیګري پیاړوي. نو دا مو کړي دي؟ دا مې پلار نه رښتیا تا پلار مې نه دي کړي، تا خو به کړي خو اوس یې راله وکړئ که نه. پلاره ما هم ځان سره ټي وي ته بوځه چې زه هم لږ مشهور شم که نه. ولې نه بچې ولې نه بو به دې ځي ښه. ویلینه دې خولې ته خو دې وګوره مړې یادکه ستا د لاسه خو ما خدای خبر چې 100 تاڼې ولیدې دا زړه خو مې وایي که نه چې دا انټرویو زه تا نه په خپلو سوالم. غلیشه مړه په خپله خو دې تاڼه کې څومره چغې والې او اوس په ماشوم باندې روپونه اچې. ځه مړه خدای خبر چې څه شی او د پروګرام موضوع ده هو ام آی یعنی زه څوک یم. په دې پروګرام کې چې ما سره کوم درانه مېلمانه حصه اخلي په هغې کې لومبی مېلمه دی جناب سکندر خان صاحب. زه مجید. زمونږ دویم مېلمه چې دی د شناختي کارډ محکمې نماینده دی کفایت خان ډولزی صاحب. زمونږ دریم مېلمه د یونین کونسل نماینده دی جناب عبداللطیف صاحب.
نو راځي چې د سکندر خان صاحب نه دا تپوس وکړو چې د 40 کالو په عمر کې تر اوسه شناختی کارت ولې نه دی جوړ کړی. جی ډیره مهرباني چې تاسو وړاندې تپوس زمانو کو زبر جی تاسو د دویم کې زمانه پلار د مرګ تقریبا 18 کال شو چې حق رسیدلې نه کنه خو زموږ د جدا پته نشته چې هغه شناختی کارت څه وو. آیا شناختی کارت یې ورک شوی دی؟ آیا په خپلو کې چا سره دی؟ زموږ خو جمهور هم نشته، هغه هم حق رسېدلې ده. نو اوس خدای دې بیخ دغه مږ وباسي چې د شناختی کارت د فوټوسټیټ نه هغه نمبر چې کوم دی هغې نه چک والیو. نو اوس زه څه وکړم؟ اوس مږو سره زه څه وکړم؟ دوی به څوک پوهېږي؟ دوی لږ پوهېږي چې دا شناختی کارت راله جوړ کړي لانجه ده. کفایت خان صاحب تاسو د سکندر فریاد واورېدو، اوس راته دا ووایي چې د سکندر د مسلې حل څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې د تاسو د پروګرام ته راوغوښتم. پاتې د سکندر صاحب خبره شوه نو کېدای شي چې سکندر صاحب صحیح وایي، خو لکه چې څنګه د ملک حالات نن سبا کړکېچن دي نو په دې حالاتو کې خو نادره ډېره مجبوره ده. نادره ولې مجبوره ده؟ عجیبه خبره کوي، نادره مجبوره. ته مال شناختی کارت جوړ کړه، بیا دا زما کار دی چې زه نادري له شناختی کارت جوړوم او که نه. ته د کومې نادرې خبره کوې؟ نو تا اوس وایي د کومې نادرې؟ ته اوس زما د ښځې خبره کوې چې هغه مجبوره ده. هغه څنګه مجبوره ده؟ سړیا ستا ښځه نه یادوم، دا د شناختی کارت د محکمې نوم دی نادره. یاره سکندر نو ښه کفایت صاحب. ګورې سجاد صاحب د پلار د شناختی کارت فوټوسټیټ ورته نه مږ وخوړی دی. بیا ما ورته ویل چې د نیکه شناختی کارت راوړه، نو ویل نیکه مې جوړ کړی نه دی. او بیا مې ورته ویل چې لاړ شه د تره شناختی کارت راوړه، نو ویل تره سره مونږ ډزې کړي دي، را سره نه راځي. نو ووایه چې مونږ له څنګه شناختی کارت ایشو کړو؟ یاره څنګه راځه سر دې زما هغه شناختی کارت وخوري، خو د هغه د زوی فارم بي خو راله جوړه کوي که نه. هغه غریب جاړي او زه سکول ویم سبق ویم او هغه ته داخله نه میلاوي، نو زه به څه کوم؟ که زه مجبور یم که نه سړیه دا څنګه خبرې کوي؟ تا فارم بي خو راله جوړه کړه که نه. چې ستا شناختی کارت وي نو فارم بي به جوړ کړو که نه. نو څنګه هر رنګې که اوس به دې زوی سره زه څه کوم؟ دا ستا مسله ده. زما مسله څنګه ده؟ نه چې خبره اورئ چې تاسو ته خبره کوم دی وایي چې دا ستا مسله ده، نو زما مسله به څوک حل کوي؟ خو تاسو خلک بیا حل کوئ که نه؟ موږ به څنګه حل کوو؟ ولې به نه حل کوئ؟ ستا د کلي ګاڼی خو نه ده. عجیبه خبره ګاڼی نه راځي سر نه دی. ګوره جنګ مه کوئ خو ګوره سجاد صاحب دې ما په الف بې نه تر یې پورې پرېښو. ما د یونین کونسل ته ورولېږلو چې یونین کونسل ته لاړ شه، هلته نه د پلار ډیث سرټیفیکیټ راوړه. تلې مه که نه سړیا یونین کونسل ته لاړم دا دې اوده دې سر یې خوړلی دی. دا لاړم دا ورته مې ویلې مې دا دې چلې دي دا ډیث سرټیفیکیټ ما نه راکړې دي که نه. نو دې ما ته څه وکړي؟ دی وایي داسې کار وکړه ستا د پلار نماز جنازه چا کړې وه اوس دا واورېږي. نو ما په هغه څه کې اوس ملا سره ستاسو یم جنازې سره وایي نه دا خبره ده مولا دلته راولو، مولا هم چې مړ دی تپوس ما کړی. او بیا دا خبر وکړه چې ستا د پلار جنازه چې څومره کسانو هم کړې ده که نه هغې کې به 10 تنه ته راولي چې هغې تصدیق وکړي چې ته د هغه صنوبر زوی یې، نو بیا به دله زه دا ډیث سرټیفیکیټ درله درکوم. نو عجیبه خبره ده زما د پلار په جنازه کې خو شپږ تنه دوه خو د خیره حج ته تللي دي، دوه پکې مړه دي، یو مې تله دی چې خو زما دشمن دی او یو مې سخر دی او په یو سخر باندې زما کار کېږي نه. اوس ما ته لار وښیي چې زه څه وکړم، کومه لار وکړم؟ عجیبه قانون دی دا، خو مړه دا څنګه قانون دی؟ ویښ شه که نه وایې ته پوه ده اوده زه ده نه وم، زه د دوی دا خبرې ما واورېدې او چې دا ده څه ووې هم دا مې ورته ویلي دي. نو دا خو دې راته ویلي دي، زه خو منمه ځئ خو د دې څه لار خو سر خوړلې روبه ځئ که نه. دا ما تا ته اوس دلته دا مازغه خپل ختم که ته زما دا خبرې واورېدې اخر د دې لار به څه یا لار راله روباسي یا کفایت صاحب دا مسله خو ډېره پیچیده ده، د دې څه داسې اسان حل نشي کېدی. ګورې سجاد صاحب دې ما مخکې پرې کړی څو پورې چې د خپل والد صاحب ډیث سرټیفیکیټ نه وي راوړی تر هغې پورې دته موږ شناختی کارت نه شو کولی. یوازې دا مسله د سکندر نه ده، دا مسله د ډېرو خلکو ده. د ورځې موږ له ډېر خلک راځي خو بغیر د تصدیق نه خو موږ چاته شناختی کارت نه شو کولی. موږ هم تپوس کېږي چې څنګه دې مجبوره دی نو داسې موږ هم مجبور یو چې
چې تر څو پورې هغه جان نه راغلی د ده کار زه نشم کولی. بس ټیک ده که نه یاره، بس ټیک ده، صحیح ده که نه. زه به هم کټواله مو ایرپورټ کې به یې واچوم چې تر څو اجیان نه راغلي که نه بس هلته به ورته ناست یم. خو چې څنګه راورسي که نه به د جان نه راکوټي کور ته نه پرېږدم، نیغې تاله راولم، تاله راولم، تاله نه مني. زه ورته یم هلکه زه ولې څه غیر ملکي خو پاکستانی مګر سړی ولې راله نه جوړوئ یار؟ تاسو څه کوئ یار؟ او بچه هم جاړي هغه په سکول کې داخله نه میلاویږي، ما سره خو د هغه کم دی یار. تاسو ته مه جوړوئ او زر زر یې مه جوړوه مړه. ګرانو کتونکو، تاسو د سکندر فریاد هم واورېدو، د نادرا د نماینده خبرې مو واورېدې، د یونین کونسل د نماینده خبرې مو واورېدې. اوس فیصله په تاسو ده چې دې کې څوک صحیح دی او څوک غلط دی. اوس خبره حاجیانو صاحبانو ته پاتې شوه، نو الله دې هغه حاجیان په خیر خیریت سره ورسوي چې د سکندر دا مسله حل شي. دا وخت زموږ پروګرام سر ته ورسېدو، د الله په امان. زه پروګرام یې ختم کو. دا پروګرام یې څنګه ختم کو؟ زما کار شوی دی، زما کار شو چې تا دا پروګرام ختم کو. تا خو ما ته ویلي چې نه انشاءالله تا دا کار به وشي. دا خو زه په دنیا کې مشهور کړم چې زما سره شناختي کارت نشته. اوس به د خیره سره خپل علاقه خو پرېږده چې په ټوله دنیا کې به بغیر شناختي کارت نشم ګرځېدی. دا به زه څه کوم؟ اول خو زه علاقه ورسره خوړلې، دین پاڅېده. زموږ خدای دې پکې خیر واچوي، الله دې پکې خیر واچوي. په دې جهان خو راله شناختي کارت جوړ نه کړو، خو په بل جهان ماته دغه پلار مخې ته ودرومه چې وګورې دا صنوبر زما پلار دی او که نه دی. خبره وره مخامخ کوم مې درته هغه جهان کې. خبره وره سکندر، څنګه خبره وره؟ ولې خبره وره؟ تا راته ویلي چې دا کار به دا اشتهاري مجرم دی کوم سړیه. یار لیټونه بلکه ګوره لیټونه یې بلکه ورته بل کوي، بلکې څه غلا چې بل کوي. سکندر یې غږ شي، پولیس راغلو. نه نه پولیس نه دی راغلی، نه نه یارېدلی هم نه یم. نه نو بیا مونږ یارېسته څه کوې؟ ولې تاسو نه یارو ما خو ستا په حال باندې چغې وایم. نو زما په حال ولې چغې وې؟ ما څه کړي دي؟ څه چل کوې؟ هغه دوه کسان اجلتلي وو که نه، هغې باندې کرین را پرېوتل او شهیدان شول. آی الله، تا ته څنګه پته ولګېده؟ ټي وي ته ناست وم، اوس مې په دې ساعت وکتل، د هغوی تصویران یې مو اوس بلا خلک شهیدان شول. وای دا رسال دی الله دا سوی. ولې پاڅه لکه بچې بس نوره نه کېږي. زه خو وایم چې زه تا په خپله تاڼې ته بوځم او پولیس ته دې حواله کړم او پاتې شوه د تره خبره دی، نو زه به په هغې جرګه وکړم. زه ګورم چې هغې څنګه ستا تصدیق نه کوي. نو ته اوس د خپله لاسه ما پولیس ته حواله کړم. ستا د لاسه، ته په الله اعتبار کې ستا د لاسه نه به ته وې او نه به دې فارم بي وه. د ماشوم دې ولې والو؟ د ده پکې څه ګناه ده؟ ښه مې وکوچونو والو بیا یې وایم. هلته نشته نن دومره خلک راله، پوره کمره کې نه ډکه ده. ته یې خبر شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شناختي کارت نه چا پټ کړی؟ شناختي کارت نه چا پټ کړی؟ دننه ورشه. وعلیکم السلام. شناختي کارت نه چا پټ کړی؟ دننه ورشه ته یار. هلته یار شناختي کارت رانه چا پټ کړی؟ شناختي کارت. وعلیکم السلام. جی تعالم چا شناختي کارت پټ کړی؟ ته یار دننه ورشه. داسې دی یار، شناختي کارت او شناختي کارت او شناختي کارت. تعالم چا شناختي کارت پټ کړی؟ ته دننه ورشه. دا څه باچره ده یار؟
څه لویه مسله ده یا د ټول کلي نه شاندي کارونه چا پټ کړي دي جی ما ته خو دا تیاره په سکندر کې ښکاري اولدار صاحب سکندر به ولې دا کار کولو ګوره سکندر سره ریکارډ نو کیدای شي دا کار ومغه کړي ها و تنګ شوی خو هو نه د دې ټولو خو دوباره هم کارت جوړېدی شي مړه هغه هسې دې خلکو ته تکلیف ورکول غواړي تاسو ته نه کې چې دننه خو ځای نشي یار ځان ځای ودرېږئ ورشه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما خیال دی تاسو هم کارډونه ورک شوي دي نه جی نه کارډونه هم نه دي ورک شوي خبر شوم چې د کلي ټول خلک تاڼې ته راغلي نو ځکه راغلم مړه که تا سکندر تصدیق کړی وی که نه نو به دا ټول کلي پریشانه نو اولدار صاحب زه د ټول کلي د خلکو په مخ کې دا اقرار کوم چې سکندر زما د رور زوی دی زما وراره دی زما وینه ده او زما په ټول جایداد کې پوره حصیدار دی پوره حصیدار دی زه دا اقرار کوم نه نو مخکې ولې دا خبره نه کوله چې اوس یې کې هغه وخت څه لیونی شوی وم لالچ په مخه راغستی ومه ما نه دا هیرو چې مرګ م شته مونږ ته خو د کار وکړه که نه اوس زمونږ هم ځای نشته چې دننه کینو دا د بار ولاړ خلکو یې کارونه ولې پټول دا څه وایي زه قسم خورم چې د چا شناختي کارډ هم ما سره نشته نه نو بیا تاڼې ته څه نه رالې ما دا سوچ وکړو چې زه خپل ځان قانون ته ولې نه حواله کوم چې یو پولیس چې هغوی زمونږ حفاظت دپاره ولاړ یو زه د هغوی نه پټېږم زه دې کله یو خوا لاړ شم کله بل خوا لاړ شم دا څنګه چل دی او دا څه دي دا ما سره څه کېږي دې نه خو ښه دا ده چې بس پانسي مې کوي چې دا کیسه یې ختمه شي خدای دې بیخ د هر څه وباسي خو بس یو ریکویسټ کوم او ریکویسټ زما دا دی چې خیر دې ما نه پہچان منع کوئ بس ما لرې کوئ بس ما د دې هر څه نه وباسئ خو زما زوی له خو پہچان ورکوي که نه هغه خو پاکستانی وګڼئ که نه هغه تعلیم سره ډېر زیات شوق دی زه یم چې د هغه نه ښه سړی جوړ شي زما وس نشته چاته ویم دا زما خپل ولاړ دي دې زما نه نکارې دي هر څه دې د دې شي خو زما د دې بچي دپاره دې سره چل وکړي بس نور زه دې سره نه غواړم نه بچې دا هر څه ستا دي زه به ستا زوی ته پهچان ورکوم زه نور هېڅ نه غواړم هر څه دې ستاسو نصیب شي زما د بچي دپاره څه چل وکړم چې سبق ووایي بس بچې زه به ځم ستا سره شناختي کارت دفتر ته زه به ستا تصدیق کوم ته زما بچې او دا ستا رور دی سکندره ستا ټولې پیسې بینک کې اوس ستا امانت دي زموږ نه دي پکار سکندره زموږ نه دي پکار تا د خپلې پیسې بلوري سکندره زموږ ته پکار یې زما رور یې سکندره شکر ده چې دا فیصله وشوه زړه م خوشحاله شو خو په دې م پوهېږه چې دا کارډونه چا پټ کړي دي دا کارډونه ما پټ کړي دي بچې دا کارډونه دې ولې پټول دا مې ځکه پټول چې دا ټول کلی زما د تعلیم دښمن و او تدې په وجه زه د تعلیم نه محرومه شوم اوس خو مې صرف کارډونه پټ کړل او که سبا زما نه غټ مجرم جوړ کړل زما د هغه جرمونو بیا تاسو ټول ذمہوار یاست نه بچې الله دې نه کړي چې تا نه مجرم جوړ شي ته به تعلیم کې ته به سبق وې ته خو زموږ مستقبل یې ناظم صاحب زما د بچي تعلیم سره ډېر شوق دی او دا شوق یې پوره کړي ستا بچې به سبق وایي بلکې د کلي ټول ماشومان به سبق وایي
زه به اوس شنختي کارت دفتر ته ټلیفون وکم ای به دې کلي ته گاډې رولیږي او چې کومو ماشومانو فارم بی نه وي ای له به فارم بی جوړ کړي او چې کومو خلکو شنختي کارت نه وي ای له به شنختي کارت جوړ کړي. بچې ما معاف کړه، زه ټول کلي مخکې ستا نه معافي غواړم. بچې ما معاف کړه. زما ترې زما پلارې هیڅ خبر نشته، هیڅ خبر نشته. زما رورې